کومه چې په عام یو فرد کې د معاشري او په کلاړي کې به څومره فرق وي نو دا تاسو ته په گیم په دوران کې لګي او بیا چې کله کې د گیم د معاشري ته راځي نو د سمې څخه په تکنوي کوي داګه فرق پداوي چې په کلاړي کې بړو بیسیس د وخت پابند چې کله د گیم کې په وخت پابندي کوي د ویب معاشره کې هم د وخت پابند وي ځکه چې د با امپایر وای چې یا کپتان برته وای چې بای ته په دې ټیم باندې بالینګ کې دیز کې په فیلډینګ کې دلته بولاړي ته کې به رولز ریګولیشن وي په کلاړي کې به رولز ریګولیشن وي د په عام ژوند کې به رولز ریګولیشن وي څنګه چې دغه کې فالو کوي داسې به په عام ژوند کې فالو کوي صبر او د برداشت ماده وي چې کله دبا چې کله گیم وګټي نو د ډېر زیات هغه دومره چیخو پکار هم نه کوي چې د اخلاقیات چې کوم دی وګورځيږي چې کله د میچ وبېلی نو د بداسي هم نه کوي چې وکټ په ماته بیړ بشغه او انتهایی دغه افسوس نه دغه اخلي داسې به هم نه وي به په معاشره کې هم هغه سوي څنګه چې په گیم کې وي ٹھیک شو دریم د سپورتس د یو کس چې هغه تمغه کلاړي وایو پلیئر ورته وایي داغه خصوصیت پسوي هغه بدل چې بده کې بدل لیډرشپ خصوصیات وي لیډرشپ خصوصیات په بده کې څنګه وي لیډرشپ خصوصیات په بده کې دا وي چې د په دې ټیم کې نن کپتان دی بیا ورو معاشري ته راوځي بیا به په کلی کې دی کلی مشري کوي اگر تاسو مثال عمران خان واخلو اوس د شاهد افریدي مستقبل غمزان ورو دی جوړ کوي دا سیده سپورتس نه داخله کوزي دا سرورو او بیا په مخ کې باندې زی دا په پد کې د لیډرشپ خصوصیات وي په د گیم چې کوم دی یو بهترین ایکسرسایز دی بل د معیشت چې کوم دی لکه زموږ سره چې کوم فاینانشلی د گیم کوم فواید دي نو د پاکستان کې تاسو نه نو د سپورتس کې د یو اعلی مقام دی او فاینانشلی د څومره ګټه راځي نو په گیم باندې نن سبا خلک بزنس کوي ډېر انتهایی نو زما د ټولو خبرو نه چوړ بل صرف دا وایم چې دا یو ښه قدم دی گیم او په دې موږ خپل ماشومان ته قاری کوم د خپل نوجوانانو ته گیم دی کوي خو دومره دا چې لکه مطلب د یو لیمټ پورې دا سیم نه چې سړی پسې بیا ډېر زیات اوټ شي داسې نه ده پکار نو خپل گیم به کوو خپل منډې تړلې داسې کوم د ژوند سره تړلې خبرې دا به کوو او ماحول چونکې داسې دغه دی د کرکټ نو ځکه مې دغه څو خبرې وکړه لاندې خرابومه سر اجازت ده لکان دی ملګری دی نو دوی دغه غوښتنه وی چې یاره مطلب شیرونه پکې دغه کې اوس زما خیال زیاتره روایت داسې دي مونږ ډېرو ټورنمنټ لږه یو اورډر د جمعې په ورځ باندې ټورنمنټ ته بدیر کې فائنل له نو دا غي هم پروت دا اوس تقریبا عام شوی دي نو به هر حال مننه کوو د یاسین د ټولو ملګرو ځکه چې هغه څنګه وي د باز د جالي د عموما د باز بچي پاسینو یاسین د اجز صاحب زوی د خامخا به داسې خوونه کوي نو مننه کوو شکریا ادا کوو سو شروع نوایم چې وسله مزړه کې مایوسی پرته ده دا خو لا ډېره زندگی پرته ده وسله مزړه کې مایوسی پرته ده دا خو لا ډېره زندگی پرته ده د خپل بې وسه ژوند د زهر او کاسا لږه مسکلې د واقع پرته ده د خپل بې وسه ژوند د زهر او کاسا لږه مسکلې د باقي پرته ده که کور کې نه یم هم زړه مې روغ وي د لاسو نښه د خوندي پرته ده زما د عطر شیشه هم تشه ده ستا هم خوله پاننګي پرته ده زما د عطر شیشه هم تشه ده ستا هم خوله پاننګي پرته ده هر څوک دې زړه ته تاله وهم خو ستا په سترګو کې چابي پرته ده هر څوک دې زړه ته تاله وهم خو ستا په سترګو کې چابي پرته ده جهان نور منځونه سله کوي بس تا خو نښه په تندي پرته ده دغه څو شعرونه نور وایم چې په دې کې شک نشته چې ملا د ځوانۍ ماتېږي خو زمونږ اوس هم په تامینه پخوانۍ ماتېږي سره په دې کې شک نشته چې ملا د ځوانۍ ماتېږي خو زمونږ اوس هم په تامینه پخوانۍ ماتېږي او په خیال کې هم سر په بالغ دومره په خیال کې یم زه یم که دقه دې منګړي د لیونۍ ماتېږي دوه شعر ما یو ځای کې سوات کې ویلي خو بیا چې کله زه سخاکوټ ته راغلم او په سخاکوټ کې مشاعره وه نو هغه ما داسې کړه چې د سخاکوټ حواله مې پکې ورکړله شاکر صاحب ویور دي رانه د سخاکوټ خاوره په هر لحاظ زرخیزه ده دې خاورې ډېر ښاغلي زیږولي دي
د سخاکوټ خاوره په هر لحاظ زرخیزه د دې خاورې ډېر ښاغلي زیږولي دي چې مور او پلار ښایسته وي بچي ښکلي وي ځکه سخاکوټ ښکلي زیږولي دي ډېره مننه شکریا ډېره مننه شاکر صاحب